او الله دا سے فرمائی للصائم فرحتان دے روزدار دے پارا دو خوشحالی دی، دو خوشحالی دو سرورا دا دے روزدار دے پارا دی فرحتن عند فطری یو گورا دا مو روزانا ارما خام دے اگے مشاہدہ کو نبی ہم فرمائی چی یو خوشحالی اللہ فرمائی دادا چی انسان کلا رو جماعت کی څومره خوندو کی چې دا انسان رو جماعت کی سرور یو طرف تا ادي خوراک حاصل اول بل طرف تا دا دی رب امید چې ان شاء الله دی الله په نظام اجر وشو نبی صلی الله علیه وسلم جماعت کا دا دعا به ویلا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله دی الله په نظام ذهب الظمأ تند لاړه ذهب الظمأ وابتلت العروق رغونه تازه شولو لاند شولو رغونه په بو سرا وثبت الاجر ان شاء الله دی الله په ان شاء الله اجر وشول روجم ورسو وسر نو یو دا خوشالي ده او دویمه خوشالي وفرحه عند لقاء ربه دویمه خوشالي به کله ملاويږي د روزه چې کله مونږ د الله سره ملاو شو الى ربك يومئذ المساق رب ته دې مونږ ورتللې چې کله رب سره ملاو شو په دې لګو تندو به انسان ډېر خوشاله وي انتهایی خوشحالی به داغه چاوي چې د الله سره ملاو شوی دي د رمضان روزي نیولې دي د رمضان عبادت کړي تا اب نن څومره خوشاله وي په قبرونو دیو جنا امام ابن جوزی رحمه الله ډېر عجیب خبره ذکر کړي امام ابن جوزی رحمه الله و فرمایل تالله په الله مې قسم تالله لو قیل هغه فرمایي قسم په الله لو قیل لأهل القبور کدا امکان ولري کدا سے کېدل شوی لو قیل لأهل القبور چې دا ژوندۍ خلک لاړ وای ادیرو ته لاړ وای د قبرونو ته आवाज کړی وای چې تمنو و د قبرونو والا او د ادیرو والا تمنو څه غواړئ تاسو څه مو پکار دی څه خواهش لرو نو دوی به دا نه ویلې چېرې د موږ نه ښځې پاتې دي د مونږ زمکه پکار دی مونږ بچی پکار دی مونږ دولتونه پکار دا به یوم ابن جوزی رحم الله فرمایي نه وای تمنو یوما من رمضان د رمضان یو ورځ به غختلای کچیر ته دوی ته دا ویل شوی چې څو غواړو هغه به ویل شي و ورځ الله مونږ ترا کی د رمضان چې مونږ ژوند دیو او د الله روزه راشي د الله حکم او ورځ روزه ونسو داغه چې کوم اجر دا او ثواب دا کوم مقام مرتبه دا نو چې مونږ ته یو ورځ بس روزه ملاوي شي په دې روزه پسې به دومره ارمان کوي او کدا سه کېدلی شي نورونو د الله سره ملاوي دون بعد د روزه ډیر لوی مقام هغه به معلوم شي بیا نبی هم فرمایي وفرحه خوشحالی به دویمه کموي عند لقاء ربه چې کله د انسان د الله سره ملاوي شي